د لایف افغانستان درنو قدرمنو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې، احترامات. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د ننګرهار ولایت شینوار ولسوالۍ او د بټي کوټ بازار دغه غره کې دا توره کرښه چې ګورئ په دغې باندې وایي دا دلته مار راغلی و اخوندصاه بابا ورته کنه خو داسې وینا ده نو حقیقت به لري یا به نه لري خو دغه هغه هم دلته چپس کې ګډ کړه چې ګړي ته مې ورواړوله زګونه یې را شروع کړه پاسه پرې راووتم بیا څنګه پوه شو ورباندې پوه شو بیا بس اب عزت هم د لایف افغانستان درنو قدرمنو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې، احترامات. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د ننګرهار ولایت شینوار ولسوالۍ او د بټي کوټ بازار راځو د بټي کوټ د بازار په اړه تاسو ته معلومات درکوو چې په دغه بازار کې څه خرڅېږي، څه مشهور دي، څومره خلک دلته ژوند کوي او د دې د ژوند روزګار څه شی دی. راځو له ګڼو دوستانو سره به خبرې لرو، مرکې به لرو. د تاسو نه هیله کوو چې تاسو له موږ سره پاتې شئ او زموږ ملتیا وکړئ. قدرمن لیدونکو سلامونه، بیا هم هر اغلاس تاسو هرکلی وایو. د مارکو بازار کې یو کاکا د ناست سره به خبرې کوو. تاسو قدرمن ته به خپل ځان معرفي کړو. کاکا سلام شه. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ګډ میرزا، دلته سرات او ریړه ده. ښاروال صاحب او قومندان صاحب محترم دا سړک ډېر ښایسته اساس جوړ کړه او لاره انشاءالله خلاصه شوه. موږ ته ډېره مننه کوو چې موږ د ریړو والا ډېر غریبي وه او موږ ته بیرته دغه خپل کار کوم ځای باندې چې موږ ناست یو موږ ته بیرته خپل ځایونه جوړ کړي. زموږ دومره ته کار خراب دی چې پرون هم ښاروال راغلی او چې هر څه یې وکړه موږ په سر سترګو زموږ مشر دی موږ یې منو. دلته زموږ د یو ریړې والا کمبخت لاس هم مات شو، یو بل کمبخت خو د هغه لاس وخته خو بیا هم مشر دی زموږ، د هغه احترام موږ لرو. خو موږ بیا هم د ښاروال او قومندان نه دا مننه کوو چې موږ ته په دې کوم ځای باندې چې موږ ناست وو او موږ ته خپل ځایونه نه راکړي. ستاسو نه یو جهان مننه. انشاءالله نو دغه ځای د دولت پرېکړه کړې ستاسو دپاره دا مناسبه نه ده که سړک خلاص شي یا خلکو ته کوم مشکل دی، مریضان یې په وخت لاړ شي؟ بالکل سړک خو بالکل د خیره سره خلاص دی او دا حکومتي ځای دی. جرغاړه دلته موږ 20 کاله دوکانداري کړې ده. په دې ځای باندې زموږ ډېر وخت وشو دې ځای کې. هغې نظام کې موږ ته دا جرغاړه ښاروالۍ راکړې وه او دا جرغاړه دې نظام کې چې طالبان راغلي موږ ته یې راکړې وه. خو اوس کوم مشکل چې جوړ دی موږ ته بیا هم ورته سوال کوه او موږ ته ځای ته مننه کوو چې سړک خلاص دی د خیره سره او ښه آزاد دی چې موږ ته بېرته هم دا خپل جرغاړه راکړي او موږ خپله غریبۍ ته کښېنو. صحیح ده. ستاسې خبره موږ رسوو، چارواکو سره به شریک وو خو هغه به هم د حالات کتلی دې خاطر باندې به دا پرېکړه کړې چې دا به د ولس ستونزې مشکلات به په نظر کې نیولې. او بالکل د ولس ستونزې او مشکلات د خیره سره بالکل خلاص دي. اوس تاسو وګورئ سړک نور غوندې خلاص دی، خلک هر سړی په خپل کار باندې اخته دي. دستي ساعت خو دستي ساعت موږ دومره کاروان دی چې پیتاوي ته مالونه ایښي دي، ټول مالونه ګډ وډ پراته دي. خو چې یو 200 روپۍ موږ وګټو بېګا ته بچو ته په یو وړه مړه چیوالو. اول زه خپله بې دسته یم، ولاړ کې بله چاره مې شته دی چې بل کار زه وکړم. همدغه مې چاره ده چې په دغه بچو ته یو نفقه پیدا کړم او بېګا ته خپلو بچو ته ویستم. کور ودان خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. راځو د ترکاري په رابطه هم لږ معلومات درنه والو چې څومره وخت دغه کار ته راوتی دغه کار ترسره دې کار ته چې زه راوتی یم زما به دا 19 کالي چې په دغه ځای باندې زما دکان دی او په همدې ځای باندې دا 19 کاله کېږي چې زه دا ترکارۍ کار کوم. ترکاري د منډۍ نه راوړې که دا د جلال آباد ښار نه راوړم. جلال آباد ښار نه راوړم. پروژه د څنګه دی کېږي د ورځې؟ او ښه دی، شکر دی کېږي، ګزاره کېږي د خیره سره. کور ودان نور څه ویل لرئ؟ نور څه ویل نه لرو او نور ستاسو نه یو جهان مننه. او موږ ښاروال او قومندان صاحب نه ډېر سوال ورته کوو، ډېر وزر ورته کوو چې موږ ته دغه خپل ځایونه بېرته په خپل مطابق باندې څه رقم چې مخکې جوړ هماغسې راته جوړ. انشاءالله. ډېره مننه. کور قدرمن لیدونکو راسره اوسئ. بیا هم نور ورونه غږوو، پرې خبرې کوو. تاسو راسره ملتیا وکړئ.
خرڅېل سره هم خبرې کوو تاسو به خپل ځان معرفي سال نوم خاتم دی مارکو کې مڼې مڼې خرڅوم او خوشحاله اوسئ روزګار نه راځي انشاءالله والله چې لږ خفه یې ښاروال نه پرېږدي نو خیر دا خو په ځینې هغه مشکلات دي چې هغوی غواړي چې ولس ته هم اسانتیا وشي او تاسو ته هم یو ځای به مناسب وټاکي دا به د هغوی ډېرو والا ته لږ سپک ګوري که نر سړی به سر نه ټنګ ورکوي د ایزا خیر هغه به انشاءالله د خپل هغه مسایل دي موږ ورسره خبره شریکه کړو خو انشاءالله پرېکړه به د دولت هم داسې وي چې دواړه جانب ته یو خیر ورسېږي او ګټه ورسېږي نو دې ته به هغوی کوم پلان لري خامخا انشاءالله ته یې چې دا ګټکي مارکېټ ته کول دا خو مڼې نه خرڅېږي سرک سر نه ښې خرڅېږي څومره وخت کې دغه روزګار کې خپل 12 کاله مې ټول 12 کاله کې همدغه ځای ولاړ وي همدغه ځای ولاړ روزګار نه راځي انشاءالله انشاءالله لنډ روان دی کاروبار ښه دی پخوانی ډېر مخکې نه ګزاره کېږي انشاءالله خپله کوم ځای اوسېدونکی نازیان ولسوالۍ نازیان ولسوالۍ کور همالته نازیانو کې دی که ښار کې نه دلته یم ښار کې اوسېږي صحیح ده انشاءالله نور که څه ویل لرو نو په ټلویزیون کې اکثر کور د ودان ډېره مننه خیر اوسې کور ودان لیدونکو بیا هم راسره اوسئ نورې مرکې لرو لیدونکو راسره اوسئ کاکا د مارکو بازار کې شوله خرڅې او ترڅنګ یخني کاروبار کوي د سره خبرې کوو د ژوند خاطرې او خبرې له دې نه اورو کاکا به تاسو خپل ځان معرفي کړئ مهرباني نو الحمدلله الله دې عزت وکړي عبدالرحمن د کوټ اوسېدونکی کوټ اوسېدونکی او څومره وخت کې دغلته د یخني او د شولې یا د دغه نور څیزونو دا کاروبار خو اوړي کې شربت خرڅوم او ژمي کې دا شوله او یخني خرڅوم او الحمدلله ښه روزګار نه راځي روزګار به کې روان دی څومره وخت کې تقریبا دغه کار د شروع کړی یاره 4 میاشتې به کېږي مخکې څه مصروفیت کار چې و مخکې شربت و شربت کار بغیر له دې نه نور څه چارو باندې مصروف نه نه بس همدغه شی دی خو دا انشاءالله چې الحمدلله ښه ښایسته کار به کې روان دی مشتریان هم ډېر دي لږ دي دغه 18 کسه وي د هغو روزګار هم پکې روان دی او دا د زامنو د پیسونه مې پکې روان دي مکتبونه کې هم پیسونه ورکوم دا دغه هغې کې دي پیس هغې کې او کورسونه دي د هغې پیسونه هم ورکوم او الحمدلله ګزاره کېږي ښه ګزاره روانه ده د الله نه راځي شولې بازار باندې صباخي ځکه د ژمي موسم دی ښه تیزه روانه ده او اوس یو دیګ خلاص شوی دا بل دیګ مې راوښی ماشاءالله دا دویم دیګ دی سهار څو بجې راغلی 3 بجې وخت راځي سهار وخت د وخت راځي اکثره به د منډۍ خلک دغلته راځي څنګه او هغوی به ډېر دغه د ګاډو والا مې د منډۍ والا مې مڼو والا د سبزۍ والا دا ډېر د وخت راځي سهار کې یخني کمه خرڅېږي شوله زیاته خرڅېږي شوله ډېره او غرمې کې د یخني ډېره خرڅېږي نو دغه د خوند یا د ذایقې راز په څه کې ګورئ شی پکې اچوئ دومره ماشاءالله روزګار نو داسې ده چې مسالې خو ډېرې نه ورچو خو په سنت طریقې باندې او په دعاګانو باندې همدغه برکت دی چې دا ټول پې دغه کوو که نه نو الحمدلله ښه ښایسته خوږی او مرکز کې چې هم کله پخه کړمه بس نو ښه تیزه روانه مرکز کې بیا اشپزي کوې ورته او هلته م اشپزي کوو د جمعې په شپې باندې هلته نرۍ وریجې شوله او سبزي او غوښه 4 دیګه او سبۍ کې حلوا یوازې کال د څوک همکاري کوي در سره نه همکاري کوي را سره یو ولسوالي را سره د ولسوالۍ لمبري مشر به ته یې ورسره او اشپزي زما یې تا نه به مشورې اخلي نو په دې کې یخني څنګه ده یخني کې د کوم څیزونو استفاده کوئ چې اچوئ د خوند ذایقه برابروئ یخني کې خو همدغه دڼیا ده او جلوتري ده او دغه د تور مرچ دي لږ وچ پیاز دي او لږ چرګان پکې چې ډېر نو یخني ښه راځي خوندوره راځي مشتریان کوم ځای راځي ښار نه راځي نور ساحونو هم راځي یاره د ډېر ځایونو نه راځي دا ګوره اوس د هغه فارمونو نه کسان راغله دا اوس یخني وړي دا فارمونو ته وړي دې نو که ستا اجازه یې دا واچوم د مهرباني په فلم ورته واچوم دوستانو کاکا دغلته ویل چې تقریبا د سهار 3 بجې راځي او د دې کار ډېر پر برکته دی چې راځي په خپل اخلاص او صداقت سره خپل کار ته توجه کوي همداسې د تبلیغي اجتماع چې کومه لګېږي مرکز دی نو هلته هم ورځي او د خپل اخلاص نه خلک هم برخمن کوي هغوی ته هم دغسې ښایسته او خوندور وریجې او شوله پخوي ورته او داسې نور خواړه چې د همدغه برکتونو په سبب باندې په روزګار کې الله تعالی ورته برکت اچولی دی او روزګار یې نسبتا چې تاسې واورېده چې د سهار نه تقریبا د ده دویم دیګی ده چې دی خرڅېږي او هغه خپل روزګار روان کړی دی
مثلا لږ څه نورې خبرې هم لرو خو اوس یو فرمایش ورته راغی څه یخني چا غوښتی دی نو هغه به هم تیار کړي نو یو څو خبرې به نورې هم ورسره لرو تاسې به لنډه کې یو څو شاټونه تر څه وګورئ بېرته به راګرځو ښه قدرمن لیدونکو له کاکا سره یو کاکا د کار په جریان کې له کوم داسې خاطرې سره مخ شوی چې تا ته جالب ښکاره شوی یاره داسې دغه شوی یم چې برکت پکې زښت ډېر دی دغه برکت خو زه ستا خپل هغه اخلاص او صداقت د دوکاندارۍ له ګورم او شي له ګورم ډېر لږ خو پیاده راله زښت ډېر ولا پات پکې او دغه د کلدارو مسله څنګه د مارکو بازار کې اوس هم کلدارې اوس هم ټوله کلداره ده افغانۍ څوک نه ورکوي او داسې څوک پرې غور هم نه کوي نو څنګه چې غور کې ښه خبره ده چې غور وشي خو دا خو به بیخي ښه راشي کلدارو سره به تاسې هم خفه یاستئ خفه یو ډېر ګټه به کمه وي ګټه بس په دې کمه چې هلته یو ځل په دوه بیرې سیکاړه کې یو بیره شی رانه 100 روپۍ ګران راکړي بل ځل رانه سیکاړې کې روپۍ ارزانه والي پیسې ډېر د لاسه وځي تاوان کوئ کله کله نو چې افغانۍ شي ښه خبره ده چې افغانۍ شي بالکل بس په دې څه غږ مو د مایک خدمت کې د کمرې مخکې ویلی شي چې تاسې غږ واوري نو زما خو دا ټولو دغه مسؤلو کسان ته غږ او چې کاروبار شروع کړي په خدای باندې یقین وکړه چې لږ کاروبار شروع کړي هم الله پاک پکې برکت اچوي بعضې کس لټ کښېني که نه بیا وایي کار نشته یعنې خپل همت خپل همت عبدالرحمن کاکا راته وویل چې د ګل اغا شیرزي صاحب سره هم په اشپزۍ کې ډېر کار کړی دی دغه وخت به راته ووایي چې هغه څنګه حساب و هغه خو داسې کار و چې موږ ته جاپان والا راغلي زما تورخم کې وټلو بیا 4 ورځې دې هسپتال کې درس راکړو 6 ورځې د سیتامې کې درس راکړو بیا هغې کې ورته ویلي څوک اول فارغ شو اول نمره نو به ما ته اشپزۍ ته درس د اشپزۍ درس وکړه او د اشپزۍ دغه نو بیا یو 14 ورځې مې ورسره وکړه خو زه لږ خپله دغه شوم راتنګ شوم که نه او بیا ترې راووتم بیا مې یو لوړګینی کس و هغه ورسره دغه ستا په ځای به هغه کار زما په ځای باندې هغه ماشین هغې ښه وسه مشکل خو نه و نه نه مشکل نه و هېڅ هغې وخت کې هم الحمدلله ښه کار روان و اوس هم دغه مارکو ته ولې مارکو وایي او پوښتنه له موږ هېوادوالو سره ډېره ده چې نو دا دغه غره کې دا توره کرښه چې ګورئ په دغې باندې وایي دا دلته مار راغلی و اخوندصاه بابا ورته که نه خو داسې وینا ده نو حقیقت به لري یا به نه لري خو دغه د مار کرښه ده په دې باندې مارکو وله وایي نو بیا اپله سیند پورې تللی ده وایي سیند کې چې ځان ګزار کړو نو بیا اورې دغه نو په دغې باندې بس ولا مارکو وایي ډېره مننه کاکا خوشحاله او سلامت سئ کور ودان چې مارکې ته الله دې خوشحاله کړه الله دې ستاسو هم ډېر عزت وکړي چې دومره تکلیف هم وکړه او ما سره دغه وکړه کور ودان خوشحاله اوسئ قدرمن دوستانو عبدالرحمن کاکا دغه ته مارکو بازار کې نو که چېرته تاسې غواړئ چې خوندور شوله یا یخني ترلاسه کړئ نو دغه ته راتلی شي او له ده څخه ترلاسه کولی شي دوستانو راسره اوسئ یو څو مارکې نور هم لرو راځئ قدرمن لیدونکو راسره اوسئ قاري صاحب سره یو مارکو بازار کې یو له ده سره به خبرې کوو قاري صاحب ماشاءالله خوندور روش تیار کړي د خپلو مشتریانو لپاره په دې به هم ورنه پوښتنې او خبرې ولرو خو په پیل کې به تاسو خپل ځان معرفي کړئ قاري صاحب سره خیر اوسئ تاسو مبارک محمد ظاهر مېلمه دی محمد ظاهر د کوم ځای نه راغلی تاسو زه خپله شینوار ولې ولسوالۍ قریه شیرګټ اوسېدونکی یم ماشاءالله اوسېږي هم دغلته که نه اوسېږم پلسر هسپتال سره انشاءالله خوشحاله څنګه روزګار نه راځي انشاءالله الحمدلله بس الله ماله کوم رزق والا کړی هغه ماله په دې کې راکوي خوشحاله اوسئ چې شی پخې مشتریانو ته کوم خدمت کوي دغلته لکه د چرګ روش او قیمه شي واړه دال شي غټ دال شي لوبیا شي دا شي نه تیاروم انشاءالله شي سهار نه څو بجې راځئ کار ته روزګار ته سهار وخت سهار 6 بجې راوځم ماشاءالله ډېره یخني به مې دې وختونو کې یخني خو بس الله نه نفقه م بچیانو دپاره فرض او بس بل چا ته محتاج نه شي او باید پلار خپل همت وکړي بچیانو لپاره روش چې شي کومه غوښه استعمالوئ روش کې زه خپل ځانې چرګ غوښه استعمالوم او نور روشونه بیا لاندې کوز ځای کې استعمالېږي ځکه هغه هلته څوک نه شي خوړی 300 350 افغانۍ خوراک دی دا موږ هلته ارزانه ورکوو دا اقتصادي راځي د اقتصادي راځي هغه ګرانه وي هغه ګران وي ګران ولې غوښه ګرانه ده هغه غوښه ګرانه وي ځکه 1300 کیلو ورکوي بیا 300 روپۍ خوراک هغه ورکوي او بل شی دال او قیمه دال او قیمه ماش دال دی قیمه ده او چڼه دال دی لوبیا ده دا شي نه پخوو انشاءالله ماشاءالله مشتریان ښه دي د کامیابۍ راز کوڅه کې چې کوم الحمدلله چا څه قسمت کې چا سره چا کوي هغه خوري میکس څوک غواړي څوک ځان له ځان ته غواړي او خوري به خوشحاله اوسئ
چا ویله قاري صاحب ډېر ښه ترنم کوي موږ لږ پکې واورو که چېرته ترنم مې کله نه دی کړی یو دوه کرښې هم چې وایي موږ ته به ښه خبره وي لیدونکي به خوشحاله ترنم مې نه زده انشاءالله یو شعر ووایه موږ ته شعر چې ویلی شعر مکتب مې نه دی ویلی ځکه چې مکتب دروازه مې نه لیدلې خپله مې پلار معلم تېر شوی خو مشکلات د وجې نه بې تعلیمه پاتې شوی خلکو چې باید مکتب وایي تعلیم وکړي تعلیم خو ښه شی دی ځکه چې تعلیم رڼا ده دویم قصد دی لکه کوم ځای ته چې ځې هم ستا دپاره راهنمایي کوي تعلیم ښه شی دی بهترین شی دی تا دا چانس مې د لاسه ورکړی خفه یې چانس مې د لاسه ورکړه زه ډېر خفه یم لږ نه ډېر که اوس فرصت برابر شو نو تعلیم به ښه که فرصت مې دوه درې ځلې ځان ته پیدا خو تعلیم نشم کولی رسیدګي نشم کولی او مشکلات زیات شو مشکلات زیات دي ځکه د قرآن سبق مې شروع کوم درېیمه څلورمه سپاره کې رانه پاتې شي په دې وجې نه هم پاتې شو رانه دین سبق خو باید یو څه څه نه څه الحمدلله بس الله نه راضي ما کوم الله پاک راته دا کړی هغې منې الحمدلله خپل عمل کوو ډېره مننه کور ودان ستاسو نوم ډېره مننه تشکر ناشته درمانې کولی شو الله مو باندې خوشحاله اوسئ ډېره مننه دا قیمتي وخت مونږ ته راکړی عزتمن شي خوشحاله درنو لیدونکو خوشحاله او آباد اوسئ راځئ یو ملګری بل هم ناست له سره هم خبرې کوو تاسو ته به خپل ځان معرفي کړي په سر کې بیا به سره نورو خبرو ته راځو انشاءالله ورور که ځان راوپېژنې لیدونکو ته خاطر ما د غنیخیل ولسوالۍ څخه خاطر خانه کوم مصروفیت لري دغه د چی باندې والله بس دلته سهار 9 بجې راځو خپلې غریبۍ ته راځو او ماښام مونځ کو بیا ځو کور څومره پروشات لري د ورځې څومره خرڅېږي څومره حساب والله چې مخکې خو بازارونه خراب وو خو اوس وخت کې بازارونه ډېر ښه شوي الحمدلله مخکې هم مقصد 8 خلطې ایستې اوس 10-12 خلطې وباسو آلوګان 10-12 خلطې اوسي او الحمدلله یوازې چپس دي که پکوړې هم د نور شوي خاص چپس ګاډ دی زموږ نو څنګه د کار خو انشاءالله راځي بیخي بس الله نه راضي ومړه خپله غریبي پکې کېږي تر ناوخته پورې به کار کوې نو ماسپښین سهار راځو 9 بجې زه ته ځمه ماښام پلار هم بې لګیا بیا ماخوستن نه ځي مکتب دی ویلی که مکتب هم ویلی والله 12 سیمه پورې مې ویلی او لا فارغ شوی نه یم په فارغېدو ټیم کې مې پرېښی داسې نو څه اراده شته چې بېرته شروع کړي والله چې اراده خو مې شته خو الله دې وکړي نو بس قوي اراده کوو ځکه تعلیم او تاسې که وظیفه وانه خلو خپل ځان به جوړ کړو خپل ځان کې بس خپله ګټه ده بالکل کوشش به کوو څه ویل لرئ مهرباني کوم بس داسې خو نشته خو بس پیغام لري ځوانانو ته هم ویلی شي ځوانانو ته هم دا پیغام دی چې په خپله غریبۍ باندې نه شرمېږي که هر څومره دا سټایلش ګرځي یا پاک ګرځي خو غریبي دې کوي موږ خپله غریب ملګري سره ډېره ملګرتیا کوو که نه او بل غریب ملګری په کار هم راځي او په غریبۍ دې نه شرمېږي کوم جالبې خاطرې سره مخ شوی که بس جالبه خاطره خو یو دانه داسې لرو چې څه وخت مخکې موږ د چپس سره ناششته ګډوله او بیا زما نه څه غلطي شوې وه ناششته او سوډا یو رغ لري که نه یو رقم ما ناشتې په ځای سوډا راوړې وه هغه هم دلته چپس کې ګډ کړه چې کړي ته مې ور واړولو زګونه یې را شروع کړه پاسه پرې راووښتم بیا څنګه پوه شو ورباندې پوه شو بیا بس عزت هم کړم استاد دا ته شی وکړم بس دا د کار اول وخت لکه چې نابلده وې اول وخت بالکل ډېره مننه مارکېټ ډېره مننه لیدونکو مارکو بازار کې را سره اوسئ له ځوانانو سره خبرې مرکې لرو درنو لیدونکو را سره اوسئ روز خبرې کوو که زموږ لیدونکو ځان معرفي کړي زما نوم ابراهیم دی د غنخیل ولسوالۍ یم مارکو اوسېدونکی ابراهیم خانه څه تیاری دلته مشتریانو ته څه خدمت کوي په دې رابطه لیدونکو ته وایي والله زه خو بس چولې دي او لوبیا ده جګر ده بس دا د خلکو ته بس مارکیټ کوم او څو بجې کار ته راځي سهار وخت 6 بجې کار ته راوځم 6 بجې راځي څومره بیا خرڅوئ په د ورځې په جریان کې تر ناوخته پورې بس 3,000 خو بس سودا کوو څه شی استعمالوئ په دې کې چې دومره خوند او ذایقه یې برابروي تاسو وګوره وچه دڼیا همدغه بس نورې مسالې دغه شی جګر خو به ښه تازه جګر انشاءالله او د غټ مال جګر راوړم لاین شریف قصاب سهار وخته به او سهار وختي بازاري جګر هم راځي که نه هغه نه استعمالېږي هغه نه استعمالېږي مارکو بازار ټول خوراکي داسې تازه مې یو بل خوندور مې د کاټني ماټریل ته نور نه استعمالوي لوبیا څنګه لوبیا هم کومه لوبیا استعمالوي فرق لري که ما ټول یو عام تاجکۍ لوبیا استعمالوو تاجکۍ لوبیا او ذایقه غټ هم ده او ذایقه هم صحیح ده د افغانستان داخلي لوبیا نه پیدا کېږي تاسو استعمال کوئ هغه هم ښه لوبیا ده خو بس دا تاجکۍ داسې لوبیا چې بس ښه پخېږي اسانۍ سره او نخود څنګه دي نخود هم تاسو پخوئ او نخود هم ټولي بس دا هم پخوو کار په جریان کې له کومې خاطرې سره مخ شوی کوم جالب کار یې کومه پېښه یې لیدونکو ته والله موږ 2 کاله کږي به دا جالبه خاطره هم دا لیدلې چې بس
ډېر هغه ورسره ولرو سپورټ مکتب هم درنه پاتې شوی بس مشکلات کورني مشکلات یې بس مکتب پاتې شو په شو باندې و تعلیم کې واده خو به دې کړی او واده هم کړی دا اوس شو باندې و تعلیم کې نو او انشاءالله بس کوشش به کړو چې تعلیم وکړو بس خپله سړی ځورېدلی او مشکلات یې کتلی بیا بل ته نه پیرزو کوي څنګه او همداسې اولادونه به تعلیم یافته شي همداسې بس مشران دا هغه وکړه که نه چې بس بچو باندې تعلیم وکړه او موږ هم د مشکلاتو وجې دې کار لپاره راوتلو پوه شو باید موږ خوښه چې تعلیم وکړو خو بس د وطن د آبادي یوازینۍ لار تعلیم ده تعلیم ده تعلیم یې آبادوي تعلیم آبادوي بس دې باندې خو نه آبادېږي ځکه چې موږ اوس د خلکو خدمت کې لګیا یو دغه چولي او جګر بس پخوو یو ذهني پوښتنه درنه وکړو ځواب به راکړې موږ ته دا ذهني پوښتنې ولاکه موږ چا ځواب کړي دي بس همدغه دال او لوبیا او چولي دغه بس خرڅوو داسې یو ذهني پوښتنه ورنه وکړو درې وروڼه دي یو بل پسې منډه او یو نشي نیولی دا شي هغه چت پکې دی نو دا د کامیاب شو راسره ولا تکړه سړی ولا شي ډېره مننه ټکې ناشته مې کړه دا ولا شي مارکو بازار کې موقعیت دی راغلی یو د مارکو دغه مشهور روش تاسو درو پیژنو چې دغلته ورونه په دغه چاره باندې مصروفه دي او له سره به خبرې کوو یو ورور مو څنګه ولاړ دی تاسو به خپل ځان معرفي کړئ زما نوم ماتور دی او د ننګرهار اوسېدونکی په اچین ولسوالۍ کې مې کلی دی او دلته استاد به هېڅ ولاړ یم استاد یم زه دا روش دی واړه دال دی لوبیا ده او کړی دی پټي څخان دي څومره وخت کېږي دغه کار ته مخته شوی یا دغه کار کوي یاره زه چې دلته راغلی یم یوه نیمه میاشت مې کېږي او نورو بټي کوټ کې خپل هوټل هم دی پوه شوې هلته مې کار زده کړی روش خپله جوړوئ روش کوم څیزونه تاسو استعمالوئ کومه ترکیب کې جوړوئ که لږ معلومات لیدونکو ته ورکړي خوښ به شي څنګه مېره به لږ بیا ووایه دغه روش مالک کوم څیزونه تاسو پکې استعمالوئ کوم ترکیب جوړېږي که نه جوړولو ډول کې ووایي چې هغوی موږ خو یو روش داسې جوړو پساغه دی یو د سیرلیغه موږ دا پسه د پساغه دی دا ښه په اول الونه د لاندې ږدو بیا هډوکی به اچوو بیا هډوکي د پاسه غوښه اچوو غوښه د پاسه بیا مالګه او غوړي او دا شیانو ته اوبه اچوو ورکوي او بیا 2.5 ساعته ټایم ورکوو بیا داسې روش راځي کامیابي را دې پسه کې چې زحمت وباسئ او زحمت وباسئ خاري کوو نو تاسې نور ځایونو کې روش لیدلی یا په ښار یا د ښار نه ځینې نورو ساحو کې د هغې سره فرق په څه کې دی دا فرق توپیر څه دی بلکې صفایي د موږ روش صفا شی ورکوو پوه شئ ډېر مشهور هم دی په ټولو ځایونو کې بس مارکو کړی ډېر ښه دی او روش یې ښه دی تا وویل چې موږ لیدونکو ته څه وایو نو خوښه ستا چې شعر ورته وایې ترنم ورته کوې که هر څه ستا په خوښه یې لیدونکي به تا نه واوري تاسې زه به یو شعر ووایم چې عادت مې نه دی څوک د لاسه رانیولی نه شم عادت مې نه دی څوک د لاسه رانیولی نه شم زما مین جانان به خپله دې جونګړې ته راځي مننه مهرباني تا د کوم جالبې خاطرې سره که مخ شوی د کار په جریان کې کوم څه سوځېدلی او اوس یو وخته یو ساعت مخکې ماله مالګه یې راشوې وه نه دې واچولی اوس مې واچوله نور تیار ورسه تیار اوس مالګه نه یې رانه یې راشوې جالب کار چې چا مشتري ته دې مخ ته ایښی او مالګه پکې او راته پاسه مو ور وړی او راته ویلې چې یاره مالګه کې نشته بیا مې چې وسکل مالګه نه وه ورکې بیا خو تاسې چې کله دیګ تیاروئ نو خپله به چې کوئ به او چې کوو دا کېږي کله دا بس ژوند دی یاره کوم دغه خوشحاله اوسئ ډېره مننه کور ودان سلامت سئ لیدونکو له بل ورور سره هم خبرې کوو تاسو ته به خپل ځان معرفي کړئ زما نوم حکمت الله شنواره دی د مارکو اوسېدونکی یم او بس پکې لګیا یې دغه روش کې دلته استاد یم دا راسره کاریګر و ستا سره خبرې وکړې خوشحاله اوسئ شینواره صاحب د مارکو بازار کې کوم خلک ډېر دي مامن دي که شینواري ډېر دي دا خو ډېر ښایسته بازار دی دې ته هر رقم د خلک راځي د هر ځای نه چې کوشش وکړي نو مارکو بازار ته د شکر نه هم راځي بل خلک هم ښه دي ښه خوراکونه پکې میلاوږي او هر څه پاک دی که نه دې د وجې هم دې بازار ته خلک ډېر حرکت کوي څومره وخت کېږي چې دغه روزګار ته راوتی هوټل دې جوړ کړی دغه روش جوړی یاره زما د روزګار داسې 12 کاله وشو د روش ته راوتلی یم او دا روش پخو کړهیي روش شی چې وغواړې دلته موږ پخولی شو خپل روزګار راځي الحمدلله شکر دی ښه ډېر تعلیم مکتب څه خو دې ویلی انشاءالله یاره نو تعلیم مکتب خو دومره نه دی ویلی
بس ټول عمر مړه په همدغه کې تېر کړی دی بس پاکه خبره فرصت برابر نشو که تاسې خپله زړه نه کوي چې باید تعلیم وکړو نو لا چې پوره کوشش کو خلکو را سره کړی دی اوس موږ دې سره شوق و بس همدا شوق د وجې اوس پکې راګیرم کي اوس تر اوسه څنګه آینده کې څه غواړئ چې ځوانانو باندې ماشومانو باندې تعلیم وکړي که ونه کړي چې په ټولو باندې تعلیم وشي اول ما تعلیم نه دی کړی دا اوس لیک لوست دی که چې ما ځان ته خپل یو سړی نیولی دی او داسې یو ټیم مو ورکړی یو 10 منټه کله مازدیګر کې راشي خو زه دې پورې مې د شپې په 12 بجې ځان روزګار کړم خو دې شي دا زه وایم اوس مې زه کوشش کوم او فکر او غم راستا شوي دي چې دا تعلیم مې کړی وای دا شی بیا هم شو دا کار بیا هم شو تعلیم نشي بیا تعلیم ته چې پاملرنه د خلکو ډېره وشي لږ نه ډېره خوشحاله اوسئ نو تاسې د کامیابۍ راز بل استاد خو راته وویل نو تاسې نه هم غواړو چې واورو چې د مارکو د روش کامیابي په څه کې ده چې دومره مشهور شوی دی دومره خلک یې تقاضا او غوښتنه کوي یاره نو د مارکو خو اوس داسې کار دی که نه چې د مارکو داسې یو ښایسته بازار دی ځان له زما هوټل نه هر یو هوټل کې دلته روز شپېنه کار نه وي بستار کې خلک راشي مال هم تازه رالال کاڼي هر سړی تازه روش پخوي او تازه کړی او د دې د وجې دا مارکو بازار مخکې تللی که نه کار یې صفا دی او صفا سوتره کار لړ څوک زړه ورښه کوي د روش جوړولو په رابطه که لږ تاسې تجربه هم ډېر لرئ که لږ معلومات راکړئ څنګه جوړېږي څنګه دې هدف ورسېږي چې تاسې پوه شئ نو روش ته خو موږ لاندې تقریبا چې داسې یو 50-60 کیلو روش هغې ته 2-3 خلطې لوګان لاندې شو بیا پاسه غوښه پاچو لم پاچو غوړي ور برابرو مالګه ور برابرو که بیا دې له موږ ټیم ورکوو که نه په ټیم باندې هغه سړی پوهېږي چې کار یې کړی ځینې ډېر داسې خلک شته موږ ته زنګ ووایي رابطې وکړه خو هغه روش بیا د هغه هغسې نه وي راغلی که نه زموږ د وجې بیا بېل لکه ته روش راځي ښه روش راځي ځکه چې استاد خو استاد وي که نه کوم شي نور استفاده کوئ مرچ دي دا دڼیا ده هوږه ده کوم شي نو د دغې سره موږ خاص هوږه هغه کوو نیمبو دې ته موږ نورید سم نه اچوو که نه ساده غوښه ده صرف هوږه او نیمبو ور اچوو رومیان نه استعمالوئ نه رومیان نه استعمالوو دا صفا صافه غوښه ده ښایسته غوښه ده پاکه ډېره مننه د جنګ کار په جریان کې کوم خاطرې کوم خبرې ورته ویلی شي یاره نو اوسه پورې داسې خاطره نه راغلې نو چې موږ داسې هغه نه کار کړو که نه د مزغو نه کار کړو داسې خاطره اوسه پورې نه راغلې اوسه خوشحاله اوسئ کور ودان ډېره مننه الله مرکز راوړ خوشحاله اوسئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ لیدونکو له موږ سره اوسئ ملتیا مو وکړئ انشاءالله نورې مرکې هم لرو تاسو ته به مرکې وړاندې کړو لیدونکو را سره اوسئ موږ ته رالو د کاکا سره به خبرې کوو چې د همدغه هوټل مسؤل هم دی مالک دی او دا کار باندې مصروف او ګمان کوم پټې دانې جوړوي له ده نه به هم ځینې خبرې معلومات راواخلو په سر کې به تاسو خپل ځان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه د شینوارو د سپیشل روش کړی استاد یم دا هوټل چې دی دې کې روش او کړی او پټې دانې همداسې خوراکونه نورې غذاګانې هم کې شته دی شتون کې لري نو بس د دې ځای همدغه غوښه وړه غوښه کړی او روش او پټې دانې دا چې دي د مارکو بازار د شینوارو دا مشهورې دي او دا ښې او خوندور خواړه دي بل دا خواړه چې دي پاک دي بل دلته دغه خواړه چې کوم دي دا په لرګي باندې پخېږي په دې کې نور هم ډېر زیات خوند او ذایقه پکې برابره ده او هغه نور ښارونه چې کوم دي هغه ټول د ګیاس خواړه دي بس هغې کې دومره خوند نه وي نو باید چې دې بازار ته توجه وشي دولت د خوا هم چې به دا بازار پراخ هم که او ښایسته هم که او جوړ هم که سړکونه هم برابر کاندي او روزګار ټول بس هم روزګار کې ډیر دی خو بس خالی بازار دومره دی چې تنګ دی وړوکی دی نو باید چې دا بازار پراخه کړو پاک او سوچه که ښاروالي هم دې ته بس مخه راوکاندي دا بازار شوشا کې برابر شي خوشحاله اوسئ څومره وخت کېږي دغه کار ته راوتئ یاره تقریبا زما خو په دې کار کې د 21 کال دی چې زه دې کار ته راولیدلی یم او دا کار ما شروع کړی دی 21 کاله مو برابر شو دا کسب زده کړم ډېره مننه کوم شیونه جوړی دلته خپله کوم کار باندې مصروف اوسئ زه خو اوس فلحال دلته پټې دانې جوړوم په پټو دانو باندې مصروف وم او بس نور د دې نه هلې چې په څوک کړۍ غواړي کړۍ ورته پخوو که څوک چوپان کباب غواړي چوپان کباب ورته پخوو روش بس هسې بس سبی نه موږ تیار پخوو نو کوم شی نور څه پخېږي بغیر د دغه نه روش نه تاسې لکه اضافه ترکاري به وکړي اضافه ترکاري موږ دلته قیمه پخو دال پخو لوبیا پخو همداسې بس سبزیجات نور هم پخو سابه او بینډۍ او داسې نور شیونه چې کوم په دې بازار کې نو دا موږ پخو پټې دانې د کوم مال نه ښه راځي تاسې پخوئ
پټې دانې خو د دې ژمي کې د پسه د هغه نه صحیح راځي د وازګې او د ینې نه او په اوړي کې چې دي بیا د هغه موږ د سیرلي نه جوړو او په دې وخت کې بس دغه د سیرلي وازګه چې کومه ده دا موکږي او د پسه هغه نه موکږي او ژمی دی یو یخني ده دې وخت کې ګرمه غوښه خلک خوري کور ودان په دغه جریان کې چې تاسې کار کوئ د 21 کاله کې کومې ښې ترخې خاطرې لري لیدونکو ته؟ بس ترخې خاطرې خو بس همدغه دي چې بس دا وطن دی او بس دغه 20 کاله مثال د کړاوونو د جنګونو سره تیر کړو اوس دستي دومره ده چې امنیت راغلی دی الله دا بس زمونږ دا دولت هم جوړم که او روغ دیم که الله دا وطن زمونږ آباد کاندي نو د دې نه مخکې ټولې ترخې خاطرې وي ځکه چې مرګونه او دردونه و اوس دومره دی چې شکر دی چې دغه جنګونه او لانجې او دا شیونه ختم دي اوس موږ همدغه خاطره ده ښه ده چې بس نشته ډز نشته اوس ته خدای د ملک آباد که او خوشحاله دی کاندي کوم ښه خاطره به هم لرئ که نه د جالب کار سره مخ شوی د کار په جریان کې کوم څه فرمایش راغلی تاسو نه اجرا کړی څنګه د کار په فرمایش کې خو به زه یو داسې خبره ته وکړم چې جالبه خبره خو داسې ده چې مثال زه په یو ټیم کې لاړم کابل لا نو موږ خو مثال د دې ساحې داسې خلک یو چې موږ داسې غرنتوري خلک یو نو کابل لش لاړم نو موږ خو د اشپزي هم دا زده دا کړی او دا وړې غوښ کار دی نو هلته زه یو چا سره اشپز سوم نو هغه سړي په کابل کې چې و هوټل نه و جوړ کړی نوی هوټل یې شروع کړی و کارم کې که نو هلته داسې وه چې ما ته یې وویل چې دغه د لوبیا دبلي و دا دبلی ته ویسه او دا لوبیا را سره کړه په ټماټرو کې ما چې دا کله ویوړه نو دننه یو د سرپو خلطه پراته وه او یو د مالګې خلطه پراته وه دا خلطې دواړه یو رقم وي نو ما بیا په دې خپل اشپزۍ کې دا مالګه مثال ونه کته د دې مالګې په ځای ما صرف دې هغه ته ورچولي ډېر جالبه کار نو بس دا چې ما هغه راوړه ترکاري دلته موږ کېناستو نو دا ډوډۍ مې خوړه ما نه خوړه خو د نورو خوړه وي چې ورکې د انډۍ کې مثال داسې خوند نشته خوږه غوندې معلومېږي ما ورته چې ولاکې خو ما ته استاد وویل بل هغه مالک چې ته منډې ولاړ شه او مالګه راوړه زه چې لاړم ما چې دا خلطه راوړه او هغه دې خلطې ته وکاته نو هغه وخندل چې دا ور واچوله ما ورته وویل چې دا خو صرف دي که نه بس دغه جالبه خاطره چې خپله راباندې تېره شوې بس ژوند دی راځي کله کله جالبې خاطرې شته خوږې او ترخې خامخا لرو کور ودان شه مرکې ته بس تاسو نن یو جهان من اسلام علیکم اسلام علیکم تاسو نن زه ډوډۍ خوشحاله اوسه ژوندي لره نام آباد لره د افغان لایف یوټیوب چینل درنو قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې خپرونه مو راسره څارلې د مارکو په بازار کې له هوټلونو والا سره موږ مرکې وکړې د روشو په رابطه باندې او یا داسې نور مشهور خوراکونه چې د مارکو بازار کې دي په دغه رابطه مو تاسو ته د نن ورځې خپرونه برابره کړې وه او خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسوو تر بلې خپرونې چې زه غلام اسحاق صافی او راسره جناب پاسون صاحب د کمرې په برخه کې ستاسو درانه خدمت ته راځو تاسو ټول په لوی او توانا څښتن تعالی سپارو هر چیرې چې اسفخ آباد او سوکاله اوسئ د خدای په امان